څنګه په یو هېواد کې 40 میلیونه سویان د کوپوچي په نامه یوه صحرایي دښتې په حاصلخیزه ځمکې بدلېدو لامل کېږي او بل طرف ته 2 میلیارده سویان په یو هېواد کې زیان رسونکي حیث پیژندل کېږي او حکومت یې زیان رسونکي مخلوق په توګه خلکو ته ورپېژني. دې تر شا کوم راز پروت ده چې یو جنس یا یوه ماده د یو هېواد د بربادۍ او هماغه جنس یا ماده په بل هېواد د اقتصادي پرمختګ او د خلکو ته کار روزګار د پیدا کېدو لامل کېږي. نو ویډیو تر پایه راسره وګورئ او چینل مو درسره سبسکرایب کړئ. هر کله چې یوه صحرایي دښته شنه زرغونه ځمکه لاندې کړي او په دښته یې بدل کړي دې ته ډیزرټیفیکیشن وایي. یو وخت و چې چین کوپوچي دښته صحرایي دښتې هر کال تقریبا 15 لکه ایکړه ځمکه یې لاندې کوله او په صحرایي دښتې به یې بدلوله. چینایانو فکر وکړ چې دې دښتې کېدو بهیر باید کم کړي. کوپوچي دښته کې 1950 څخه تر 1960 کلونو ترمنځ ډېرې پروژې پیل شوې. د شګو د کنټرول مرکزونه جوړ شول او په دښتو کې د ونو کرل پیل شول خو د شګو غرونه له کنټرول څخه وتلي وو. یوه ورځ یو سوداګر چې وانګ بیاو نومېده هر څه یې بدل کړل. وانګ خپله شخصي سرمایه په یوه عجیبه او نه منل کېدونکې نظریې ولګوله. وانګ په صحرایي برخه کې وچ لرګي په مربع شکل ولګول او ترمنځ یې بید ونې وکرلې. بید ونه یوه داسې ونه وه چې لږ اوبو کې هم ژوند ترسره کولی شي. بید ونه کولی شي خپل ریښې تر 300 فوټه ځمکې ژورو برخو ته ورسوي او هلته ځان لپاره اوبه ولټوي. همدا ونې لرګي په کاغذ جوړونه او د نجارۍ په صنعت کې نړیوال بازار هم لري. کوپوچي دښته کې تیز بادونه چې شګه الوزوي او د ځمکې د رطوبت د تبخیر کېدو باعث کېږي. ځکه وانګ د بید شاوخوا وچ لرګي مربعي شکل وکرل تر څو شګه له یو ځای څخه بل ځای ته د انتقال مخه پرې ونیسي. پیل کې خلکو د وانګ نظریې باندې ملنډې وهلې خو څوک هم د وانګ له مفکورې او نیت څخه خبر نه و. لومړی 3 کلونه هر څه سم روان و خو وروسته یوه داسې ستونزه را پیدا شوه چې بید ځانګړې پاملرنې ته اړتیا پیدا شوه. تر څو بید ونې د کاغذ او نجارۍ په صنعت کې وکارول شي نو اړینه دا وه چې بید ونې نوي ښاخونه یا څانګې باید پرې کړل شي خو په صحرایي دښته کې دا کار ډېر سخت او ستونزمن و. دا هغه وخت و چې سویان دې صحنې ته داخل شول په ځانګړي ډول ریکس سویان. ریکس سویان د عام ډول سویانو یو نژادي ډول څخه دي چې ویښتان یې اوتر پر سر نرم یعنې په قیمتي او ښه جامو جوړولو کې کارول کېږي. خو پوښتنه دا ده چې سویان دې ساحې ته ولې راوستل شول ځکه چې سویان یو کوچنی عدد د کوپوچي دښتې ټول اکوسیستم یې بدل کړ. ریکس سویان د بید نوې نرۍ څانګې خوړل خوښوي. کله چې سویان دا نرۍ او نوې څانګې وخوړلې او د ونې اصلي تنه په غښتلي کېدو او په غټېدو پیل وکړ او ونې په صنعت کې لا بیه لوړه کړه یعنې سویانو هم خواړه وخوړل او هم یې صنعت ته لا خام مواد برابر کړل. یوې خوا چاپېریال او بلې خوا اقتصاد ته یې هم ګټه ورسوله او ریکس سویان فاضله مواد د طبیعي سرې په توګه وکارېدل او چین زیرو ویسټ سیستم یوه برخه وګرځېدله او بلې خوا همدا سویان د زیات بچي زیږولو باندې هم قادر دي. یوه ښځینه سویان کولی شي په یو کال کې 50 څخه زیات بچي وزېږوي. کله چې سویانو شمېر زیات سو نو سرې هم زیاتې شوې او ځمکه لا حاصلخیزه سوه. ورو ورو ځمکه په کرنیزو ځمکو بدله شوه. هلته رقم سبزیجات او ډول ډول میوې وکرلی شوې. ریکس سویانو یوه ځانګړتیا دا وه چې سویان واښه خوري خو واښه تخمونه نه هضموي او تخمونه بیرته په فاضله موادو کې بهر کوي او وروسته نوي واښه راشنه کېږي او ټول بهیر د سلف سټینینګ سلف په نامه یاد شو. سویانو رښتیا هم دښته شنه کړه خو بریالیتوب وروسته وانګ ونه درېده او دې کار ته یې پای ټکی کېنښوده بلکې کار ته نور پرمختګ هم ورکړ چې تقریبا 100 څخه زیات ماشینونه په کرایه کړل. چک و غونډۍ هوارې او ځمکه یې لا برابره کړه او هلته یې هم بید ونې وکرلې. له هماغه ځایه خلک یې وهڅول چې ریکس سویان وساتي او چین حکومت په مرستې سره میلیونونو سویان دې صحنې ته راوستل شول او په خلکو باندې وویشل شول. هر کور کې سویانو یو فارم جوړ شو. پروژه تقریبا 10 کاله دوام وکړ او ټوله سیمه یې بدله کړه. یو وخت یوازې صحرایي دښته نن په حاصلخیزه ځمکه بدله شوې ده. کوچي دښتې ټول مساحت 18600 کیلومتره مربع و چې د یو راپور له مخې 50% څخه زیاته ځمکه په حاصلخیزه ځمکه بدله شوې ده. دلته نه یوازې چاپېریال بلکې خلکو ژوند هم بدل شو. چین حکومت 400 میلیونه ډالرو پانګونه وکړه. نوي کلي جوړ کړل. خلکو ته کار روزګار پیدا کړ. نن په چین کې زرګونه فارمونه فعاله دي چې هر کال 10 لکه ریکس سویان پلورل کېږي او یو راپور له مخې بزګر اوسط ډول کلني عاید 9600 ډالرو ته رسیږي. اوس پوښتنه دا ده چې سویان دښته په شنه او حاصلخیزه ځمکه بدلولی شي نو ولې سویان په استرالیا کې خطرناک او خلکو ته زیانمن تمام شوي دي؟ په 1859 کال څخه مخکې په استرالیا کې هیڅ ډول سویان شتون نه درلودل. یو انګریز برتانیا څخه و. هغه 40 دانې په شمار ساحې ته راوستل او هلته 1000 ډول پرېښودل
او استرالیا له خلکو څخه یې وغوښتل تر څو د دې ښکار ونه شي، تر څو یې نسل زیات سي. وخت په تېرېدو سره همدا انګریز به دلته د ښکار لپاره راځي. خو د 80 کاله وروسته دغه شمېر دومره زیات سو چې له کنټرول څخه ووتل او خلک یې تر ستوني پورې راورسول. په استرالیا کې سویان په طبیعي ډول آزاد ژوند ترسره کوي، خو چین کې په یو کنټرول او بندي شوي چاپېریال کې ساتل کېږي. همدا وجه ده چې په استرالیا کې د یو عذاب په بڼه پیژندل کېږي او په چین هېواد کې د یو طبیعي نعمت په حیث پیژندل کېږي. یوه یادوري کوو چې په همدې کوبوچي صحرایي دښته کې د نړۍ تر ټولو لوی پاور سټیشن هم جوړ شوی ده. اوس پوښتنه دا رامنځته کېږي چې دې سولر پاور سټیشن یادونه دې موضوع پورې څه اړه لري؟ سولر پاور سټیشن په کوبوچي دښته کې جوړ شوی تقریبا 6,000 ایکړه ځمکه کې چې جوړ شوی ده، چې په دې پاور سټیشن کې 50 لکه څخه زیاتې سولر تختې هم کارول شوي دي. له فضا څخه د یو منډه وهونکي آس په شکل ښکاره کېږي. تر 2022 کاله پورې دې سولر سټیشن 3 میلیارډه کیلوواټه برېښنا تولیدوله، چې په چین هېواد کې کارېدونکي ډبرو سکاره 8,600 ټنه ډبرو سکاره بچت کړي دي او ترڅنګ یې 18 لکه ټنه کاربن ډای اکساید کم تولید کړي دي. دا سولر سټیشن یوازې برېښنا نه تولیدوي، بلکې د همدې ځمکې د صحرایي کېدو په وړاندې هم جنګېږي. د سولر تختې لاندې لمر نه لګېږي چې په واسطه یې تبخیر کمیږي او واښه تازه او نوي راشنه کېږي، چې همدا واښه بیرته سویانو ته د خوراک په بڼه ورکول کېږي. نو دلته پسونه، وزې، هیلۍ، سویان په ګډه ژوند ترسره کوي. نن هماغه کوبوچي دښته نه بلکې یو حاصلخیزه ځمکه باندې بدله شوې ده.